یو وخت په هغه وخت کې به خلک دا ویل لکه موبایل هیک کیږي، اکاونټ هیک کیږي، څوک به اکاونټ هیک کی او ستا د اکاونټ نه به دا نشریات وکړي، دا سیزونه به شیر کړي. نو یو وخت کې به خلکو دا خبره کوله ویل دا موبایلز چې دي دا اکاونټس دیز آر هیکیبل ثینګز، دا هیک کیږي. خو زه به تاسو ته ویم چې موبایل خو هیکیبل دی، په دې کې خو شک نشته. خو موبایل نه، د موبایل نه مخکې وی د هیومنز آر هیکیبل، بلکې وی آر هیکډ. موږ انسانان چې یو موږ هیک شوي یو. څنګه هیک شوي یو؟ موږ بالکل په پردو لاسو کې اوس. ګوره دا موبایل نه دی، دا موبایل دومره عجیبه شیز دی که نه چې دې ټول انسانان هیک کړي. د هر انسان سایکالوجي، د هر انسان ترجیحات، پریارټیز چې څه دي که نه، د په دې ذهن کې څه تاویږي، د موبایل هر څه هیک کړي. انسان هیک شوی دی، د انسان پوره ډیټا دا شته دی، دا موجود دی. چې کوم انسان دا سمارټ فون استعمالوي ډیر زیات احتیاط په دې کې وکړئ. غیر ضروري اپلیکیشن مه استعمالوئ. کم سے کم څومره مینیمم اپلیکیشن چې تاسو صحیح استعمالولی هغه استعمال کوئ، ورنه دا ډیر خطرناک دی. ګوره دا خبره یاد وساتئ. په دې موبایل باندې چې زه سم ګورم دا هر څه سټور کیږي. تاسو ته پته شته چې ته یوټیوب کله استعمالوې که نه، نو په یوټیوب باندې تا ته هر هغه شیز ډیر راځي کوم څه چې ته ګورې. که ته سانګز ډیر اورې، ګانې، تا ته به ګانې مخې ته ډیر راځي. که ته بیانونه ډیر اورې، تا ته به بیانونه مخې ته ډیر راځي. همدغه شانته کې په فیسبوک باندې چې ته څه شیزونه ډیر ګورې، همغه به تا ته مخې ته راځي. دا ولې؟ دا هغوی ته پته لګي چې لکه د دې انسان پریارټیز څه دي، ترجیحات څه دي، دا کوم شیزونه ډیر خوښوي، دا کوم شیزونه ډیر ګوري. بالکل د دې سکرین نه دې ورته دغه پته لګي چې دا انسان دا شیز دومره وخت وکتلو، دې له ډیر ټیم ورکړو، دا یې اګنور کړو، دا یې مخکې واړو، دا یې ونه کتلو. نو آینده لپاره دغه شیزونه تاسو ته مخې ته راوړي. هغوی ته دا پته لګي چې د کومه ویډیو څومره وخت ولګوله، نو بله ویډیو چې راځي د هغه ریلیټډ هغه شانته کې ویډیو تا ته مخې ته ریکمنډ کې راویږي درته. هغوی ته دا پته لګي چې دی په دې موبایل باندې ښه شیز ډېر ګوري که بد شیز پې ډېر ګوري، او دا ټول هر څه سټور کېږي. ګورئ دا شته دی، دا موجود دي. خو دا نخواسته که دا شیزونه رابار شو چې څوک څه شی ګوري ډېر او دا یې دنیا ته مخې ته راوړل، دغه بیا د شرمندګۍ مقام دی. تاسو ته ما ویل دا هر څه د دې سره سټور دي، دا هر څه موږ ټول هیک شوي یو. هر څه چې موږ په دې موبایل کې سم کوو د سیکنډ حساب د دې سره شته دی، چې دې څو سیکنډه کوم شیز وکتلو، کوم اپلیکیشن یې کولاو کړو، کوم ویب سایټ یې کولاو کړو، کومه ویډیو یې کولاو کړه، څومره وخت یې وکتله. ایون د دې پورې دیو زمونږ دا دماغ سټډي کړو، د ځان سره دا سټور کړو چې کله ما ته یو ویډیو، یو ایډ وغیره څه شی مخې ته راځي، یو ویډیو زه کومه ویډیو ما سرچ کړه وکتله، ما ته مخې ته راغله، دیو ته دا پته لګي چې دا ویډیو یې وکتله، دومره وخت یې وکتله. په دې کې دې ویډیو کې د انسان دا پیپل چې دي دا سترګې دا ریټینا دا په کوم ځای باندې فوکس وه، هلک ته یې کتل، جینۍ ته یې کتل، بیا په دې وجود کې د دې انسان کوم ځای ته کتل، دا سترګې په کوم ځای باندې فوکس وي، دا هر څه دیو ته پته لګي. څه یې وکتل، څومره وخت یې وکتل، دا ټول هر څه د دیو سره سټور دي. خو دا نخواسته دا شیزونه دیو رابار کړه، په هغه وخت کې به د حقیقت پته ولګي چې څومره په اوبو کې دی، چا څومره څه کتلي، چا موبایل ښه استعمال کړی دی، چا بد استعمال کړی دی، دا بیا په هغه وخت کې پته ولګي. نو زه تاسو ته دا خبره کوم د موبایل استعمال ډېر زیات کم کړئ، ډېر انټیلیجنټ استعمال وکړئ د دې موبایل. پخوا به مولانو دا خبره کوله ویل دا ډېره عظیمه فتنه ده، واقعي دا ډېره عظیمه فتنه ده. دا انسان یې ټول هیک کړی چې سم د کړي دي که نه هغه ټول په دې کې سټور دي، دا به پته لګي. خو دا نخواسته سبا یې دا رابار کړه نو بیا به پته ولګي چې اوهو فلاني خو دا شیزونه دومره کتلي دي، د بیانونه ډېر کتلي، د ګانې ډېرې کتلي دي، د فلانی شی ډېر کتلی، د دا ډېر کتلي، دومره وخت یې کتلي، یا په ویډیو کې د ده فوکس ټول په کوم ځای باندې و، دا هر څه به دې کې شته دي. نو زما دا خبره یاد وساتئ چې د موبایل استعمال یو ډېر زیات کم کړئ، اپلیکیشن ډېر زیات کم کړئ، اپلیکیشن غیر ضروري اپلیکیشن قطعا مه استعمالوئ. ګوره ته سوچ وکړه چې زه اپلیکیشن انسټال کوم، دا ما ته مخې ته راوړي، وایي دا اپلیکیشن ته انسټال کې، خو چې کله ته دا انسټال کې نو د دې سره به موږ ته دا اکسس میلاویږي، دا اجازت میلاویږي، موږ ستا ګیلري کتلی شو، ستا د ګیلري نه فوټو تصویر را اوچتولی شو، ستا موبایل کې ویډیوز دي هغه موږ استعمالولی شو، ستا د موبایل کنټیکټس چې دي که نه دا موږ استعمالولی شو، ستا میسج، ستا واټساپ، ستا دا شیزونه دې ته موږ اکسس کولی شو. هلکه د خدای ظالمه ستا زما د موبایل په ګیلري کې څه کار دی چې اپلیکیشن راله انسټال کې، ستا زما د موبایل په کنټیکټس کې څه کار دی، ستا زما د موبایل په جیمیل کې څه کار دی، ستا زما د موبایل په میسج کې څه کار دی، مایکروفون کې دې څه کار دی. بیا هم چې ته اپلیکیشن انسټال کړې هغه به ستا نه دا اکسس وغواړي، د څه دپاره؟ بس دا گیم شروع دی. انسانان تقریبا هیک شوي دي، د قیامت په ورځ باندې به وایي هر څه ګواهي کوي په انسان باندې،
بالکل داسې هر څه به ته ښکاري چې تا دا کار کړی او تا دا کار کړی او تا دا کار کړی په پلاني وخت کې په پلاني ځای کې دا چل کړی دا ګناه دې کړې دا دې ښه کار کړی په پلاني ځای کې دا هر څه به تا ته هلته ښکاري نو دا به خلکو په هغه وخت کې نه منله چې دا لکه څنګه چل دی اوس خو یې درته هغه هم په دې دنیا باندې ښیي چې څه دې کړي د کیمرې د لاندې راغلی نو د دې موبایل استعمال انتهایی ډېر زیات خطرناک دی انتهایی مینیمم استعمال د دې موبایل وکړئ د دې نه علاوه د قرضې چې کوم اپلیکیشن دي هغه قطعا په دې باندې قرضه مه راخلئ د ډېرو خلکو کورونه یې تباه او برباد کړي چې چا د قرضو اپلیکیشن انسټال کړي دي او د 30,000 50 د سود خبرې خو یو طرف ته که چې په سود باندې پیسې ورکړي خو چې دغه نه چا قرضه راخیستې ده د هغه نه وروسته بیا دا ډېر زیات ټارچر کړی دی ده ته یې ویل چې ته قرضه راولېږه او د ټیم نه مخکې راولېږه ډېره راولېږه که دا دې راونه لېږلې ستا ویډیوز لیک کوو کالونه کېږي د ده رشته دارو ته کېږي د ده د فیملي ته کالونه کېږي او بیا خاص کر زه به تاسو ته ویم د فیمیلز د زنانه او د ښځو دپاره چې هغوی قطعا د قرضې اپلیکیشن نه استعمالوي بلا شی کیسونه تاسو به په سوشل میډیا باندې یا په نیوز باندې کتلي چې هغوی د قرضې اپلیکیشن نه قرض راخیستی دی او د هغو ژوند د عزت یې تباه او برباد کړی د هغو تصویران د هغو ویډیوز هغه لیک شوي دي بیا په هغه باندې نن سبا خو داسې دور دی ایډیټینګ فوټوشاپ څه مشکل کار خو نه دی د هغوی بېعزتي د هغوی فحش تصاویر جوړ شي د هغوی ویډیوز جوړ شي او که شیر شي نتیجې څه راوځي د خلکو کورونه یې تباه او برباد کړه خلکو خودکشۍ یې وکړي خلک د سترګو غړېدلو نه یې ویستلو نو زما دا یو خبره یاد وساتئ په خپل هم د موبایل ډېر کم سے کم استعمال وکړئ او د خپل کشر د خپل ورور د خپل بچي د موبایل هم حفاظت وکړئ غیر ضروري ورله اول موبایل مه اخلئ که چېرته ورله تاسو موبایل اخلئ خپل ورور له خپل بچي له نو دا یو خبره یاد وساتئ که هغه خامخا ضرورت یې ته ورله سمارټ فون موبایل اخلئ نو هغه له بیا ګوګل فیملی لینک خامخا انسټال کړئ ګوګل فیملی لینک یو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کا یو د خپل کشر په موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کا دواړه د یو بل سره کنیکټ کا د دې ګوګل فیملی لینک اپلیکیشن فائدہ دا ده چې ستا بچی ستا کشر ستا ورور په خپل موبایل باندې سم ګوري کوم ویب سایټ کولاوئ تا ته به پته لګي چې پلانې ویب سایټ یې کولاو کړو کوم ویډیو کولاوئ تا ته به پته لګي چې پلانې ویډیو یې کولاو کړه کوم اپلیکیشن انسټال کوي تا ته به پته لګي چې زما کشر د پلانې اپلیکیشن انسټال کړو چې څومره وخت موبایل استعمالوي تا ته به پته لګي چې دومره وخت موبایل استعمال کړو ماخوستن 9 بجې شولې 10 بجې شولې ته پوه شوې چې یاره بس اوس د خوب ټیم دی د دې ځای نه ته د خپل موبایل نه د ګوګل فیملی لینک په ذریعه باندې دغه موبایل بندولی شي بس بیا به هغه نور نشي استعمالولی هغه له ته د ګیم ټیم پکې ورکولی شي دا ټیم ستا د ګیم شو پکې او هومره ټیم پس ته د خپل موبایل نه د هغه موبایل سټاپ کولی شي ویب سایټ بلاک کولی شي تا ته به پته لګي چې زما دا کشر اوس په دې وخت کې کوم اپلیکیشن استعمالوي کومه ویډیو ګوري څومره وخت موبایل استعمال کو آیا اوس د ده د سټډي ټایم دی بند دی کم کنه کولاوی ورته وساتم نو خامخا که تاسو خپل کشر له موبایل اخلئ نو د ګوګل فیملی لینک یو په خپل موبایل کې انسټال کړئ او یو د خپل کشر په موبایل کې انسټال کړئ د دې دپاره چې تاسو یې منیټر کړئ تاسو ته پته لګي چې زما دا کشر آیا د موبایل پازیټیو استعمال کوي که نیګیټیو استعمال کوي دا ډېر زیات لازمي دی نو په خپل هم موبایل کم کوئ په خپل هم د موبایل استعمال کم کوئ او د خپل کشر د موبایل منیټرینګ هم وکړئ